السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه وئ. دوستانو دا تاسو مخامخ سکرین باندې دا کس ګورئ، دی په پښتو کې خبرې کوي او پښتو یې اوس نوي نوي زده کړې. ډېر زبردست انسان دی او مسلمان هم دی. مسلمان دی، ډېر وخت تقریبا د په اسلام آباد کې تیر کړی دی، اوس په دوبۍ کې دی او دلته د زما چې څومره خیال دی په اسلام آباد کې خپلوان هم دي، لکه د پاکستان سره ډېر مینه محبت ساتي، اوس اوسېږي په دوبۍ کې. نو د ویډیو د تاسو په دې سکرین باندې وګورئ، ډېره مزایه ده، فني غوندې ده. تاسو راځئ دا ویډیو وګورو. ومالي دا سوق د لارې کړي دا شیشکه ده سمه پیشکه ده میاو میاو راته کوي. ومالي دا سوق د لارې کړي دا شیشکه ده سمه پیشکه ده میاو میاو راته کوي. ریحان الله وردگ لورالی. السلام علیکم رورا خی طبیعتونه مزاجونه خدي مور پلار د خدي بچا مچا د خدي کور کې څنګه دي پاکستان څه حالات دي موسم څنګه دي وایا کنه کارونه شته کنه. ریحان الله ستاغا رورو فیروزو وردگ څنګه دي په کوم ځای کې دي فیروزو؟ بحرین کې دي ماشاءالله. تپوس کې کنه ها فیروز خدي فیروز تو وایا کار کوا اخوا د کومه ګرځي کمچوري ما کوا چې نه کو سره ما ګرځي پوښوي وا تو وایا سم موس کوا پوښوي رورا او کنه. نور څنګه دی؟ نور ملګری دې څنګه دی؟ ټول ښه دی؟ ها څه مزو کې مازی شته کنه مازی کوه. او خبره مورا دوبۍ ته نه راځي؟ لږ راشه کنه، یو منټ راشه چکر ووهه او ځان سره فیروز وردگ راوله. لو یو ریحان الله وردگ زنده باد.